بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ و بریازومونه یا و لوی وچې دي، په دې کې اټکل شپږ اربه بني ادم اوسېږي. دا شپږ اربه بني ادم چې په لر او بر کې پراته دي، دی اټکل 2000 ژبې دی استعمالي او په کار راولي. دغه 2000 ژبې بیا پوهانو په اتو ډلو کې ویشلې دي. دغه ته مونږه جبډلې وایو، چې په هغې کې لوی جبډلو نومونه به زه واخلم چې یو پکې د ټول نه چې لویه ده هغه آریا ده، یوه په هغې کې سامي ده، یوه انګلو سیکسن ده، یوه سلاوي ده، یوه لاتیني ده، او دغسې یو شمېر نورې هم دي. بیا په دې کې چې دا کومه آریایي ده، نو دغه آریایي ژبه هم جبډله هم په وړمبي سر کې په دوو برخو باندې ویشلی کېږي. یوې ته ویلی کېږي انډو جرمنیک. دا انډو جرمنیک هغه جبډله ده چې کله د آریایانو یوه لویه ډله مغرب ته لاړه، په یورپ کې کېناسته، هلته آباده شوه، ځکه چې په هغه وختونو کې به د ایران د بادشاه او د دې ترڅنګه د یونان او د ایټالیې د بادشاهانو ترمنځ سیاسي اختلافونه او په یو بل باندې به چپاونه کول. په دې تګ او راتګ کې بلا د هغه ځای قبایل دلته آباد شوي دي او د دې ځای هلته آباد شوي دي. چې مثال د جرمني خلک چې دی هغه د هغه انډو جرمنیک آریایي جبډلې سره یا د هغه ډلې سره د هغه ګروپ سره تعلق لري. بیا دې خوا چې کومه آریا پاتې شوې ده، دا په دوو برخو کې ویشلی شوې ده. یوې برخې ته بیا مونږه ایراني آریایي وایو او یوې ته بیا هندي آریایي وایو. هندي آریایي هم په دوو ډلو کې ویش لري، ځکه چې د نن نه د 13,000 کالو نه وړاندې د سنټرل ایشیا نه، د افغانستان نه او د هغې د شاوخوا نه د اریایانو یو لوی شمېر وار په وار پړاو په پړاو باندې هغه هند ته خوځېدلی دی. او دغه کله د ځمکې د تنګېدو د وجې نه، کله د ورشو د کمېدو د وجې نه، کله د یو بل سره د خپلمنځي جګړو نه، او کله د قدرتي آفاتو په سبب باندې دوی خپل وطن پرېښودی دی او دوی تللي دي د هندوستان په لوري باندې. او په هندوستان کې چې کوم زاړه قامونه آباد وو، هغې ته خصوصا زمونږ په دې پاکستان په خاوره چې آباد وو، دې ته دراوړ قوم وی، چې د هغې یو لوی شمېر اوس په هندوستان کې دی. او په پاکستان کې دننه د بلوچستان په صوبه کې براهوي قوم چې دی هغه هم د هغه دراوړي جبډلې سره یا د هغه نسل سره تعلق لري. دا اریایان په څو واره تللي دي هندوستان طرف ته، د دې خاطره د دې دوه جبډلې په منځ ته راغلي دي چې یو ته مونږه دردي اریایي وایو. دغه دردي اریایان چې راغلي دي د مقامي دراوړیانو سره د هغه اړیت خړیت شوي دي، یعنې شریک شوي دي. په نتیجه کې نوي قامونه په وجود کې راغلي دي او نوې ژبې د دغه دواړو ژبو د اختلاط نه په وجود کې راغلي دي، چې هغې ته مونږه دردي اریایي وایو. دا زیاتره د اباسین په غاړه باندې په پورته را روانې شوي دي، د شمالي غرونو پورې، چې په هغې کې لویه ژبه چې د هغه کشمیري ده، بیا توروالي ده، ګاوري ده، شنا ده، کوار ده، او دغسې نورې وړې وړې ژبې چې دې ته مونږ په شریکه باندې دردي اریایي وایو. د دې تر څنګه چې یو نورې ډلې چې راغلي دي هندوستان ته د دغه اریایانو او د دراوړیانو سره هغه د هغې نزدېکت پاتې شوی دی، یو ځای هغې ژوند کړی دی، د یو بل که هغې د مذهب په حواله که هغې د تهذیب په حواله دی، نو د دې تر څنګ د ژبې په حواله هم د یو بل اثرات قبول کړي دي. دغه د سنسکرت ژبې ویونکي چې کوم اریایانو دا په شمېر کې کم وو، خو دا حاکمانو ځکه چې دوی د هندوستان د سیمې د تورې په زور باندې هغې ګټلې وې، نو په اکثریت باندې چې دوی کله حکمراني کوله،
نو د ډېر وخته پورې د خپله ژبه ټینګه ونه ساتله بلکې د دې را روانو نسلونو هغه ژبه شروع کړه کومه چې د زړو دراوړیانو او د دې د سنسکرت په نتیجه کې په وجود کې راغلې وه دغه دراوړي مختلف قبایلو د هر یو خپله لب و لهجه وه د دې وجې نه زمونږ منګیینو چې مختلفې ژبې په وجود کې رالې مثال په هغې کې په دغه هغې ژبډلې ته بیا موږ هندي ژبډله وایو هندي سنسکرتي ژبډله رالو په هغې کې د ټول نه چې لویه ژبه ده هغه پنجابي ده هندي ده اردو ده سندي ده سرایکي ده ګجرو ده پهاړي ده او دغسې نور یو څو ژبې چې هغه د هندي اریایي ژبډلې په شکل کې اوس موجودې دي او دا د هغه اختلاط نه جوړ شوي دي چې کله اریایان او دراوړیان د یو بل سره ګډ وډ شوي دي او یو ځای استوګنه او معاشرت شروع کړی دی یوه ډله چې ما پر سر کې یاده کړه چې هغه ایراني اریایي ژبډله ده هغه په افغانستان په غرونو کې پاتې شوه او د هغې نه یوه څانګه هغه جنوب پلو لاړه لکه ایران خواو ته لاړه او هلته کې د مقامي ژبو سره په ګډون باندې د هغې نه چې کومې ژبې منځته راغلې په هغې کې پهلوي ده زړه پارسي ده مثال د هغې نه بیا کردي په وجود کې راله د دې تر څنګه زمونږ بلوچي په وجود کې راغلې ده او یوه ډله چې خصوصا د قندهار په غرونو کې د غور په غرونو کې د پښتنو یعنې د غوړې مرغۍ په غرونو کې پاتې شوي دي هغه پښتو ده چې دا هم د دغه ایراني ژبډلې یوه څانګه ده او د دې په شریکه باندې دغه ایراني ژبډلې څانګې نیا چې ده هغې ته اوستا ویلی کېږي دغه اوستا هم د نږدې د پښتو ټکی دی چې اوستا په معنی د ستایلي دی یعنې هغه څه چې تعریف شوی دی او نن هغه ستایل موږ په پښتو کې نن هم وایو د دې سره سره دغه آریا ټکی نن په پښتو کې هم هغه خصوصا په سوات کې چې څوک ډېر معزز نه خلک وایي دا کم د آریا زوی دی دغسې آریا د پښتو ژبې ټکی دی هغه کس چې هغه اصیل دی هغه کس چې هغه د زراعت سره او د کر کروندې سره تعلق دی همدغه پښتانه دي چې نن هم په زرګونو کاله پس د ځمکې او جایداد ته د پلار نیکه اډوکي وایي او د قدر په سترګو ورته ګوري نو موږ یعنې د هغه بنیادي اوستا چې کومه د دې ایراني ژبډلې د ټولو نه مشره نیا ده او دا ټولې ایراني پارسي چې کومې وه دا که د افغانستان دغه ده د دري ده که زمونږ پښتو ده او که هغه کردي او بلوچي ده دا ټولې هم د دغه اوستا نه راوتلي دي او د اوستا بلا لفظونه اوس هم په پښتو کې ژوندي دي ما د اوستا معنی یاده کړه د اوستا چې کوم تفسیر لیکلی شوی دی د هغې نوم ژوند دی او ژوند په پښتو کې ته هم ژوند جوړ شوی دی د هغې چې کوم تفسیر لیکلی شوی دی د هغې نوم فاژن دی یعنې هغه یعنې بیا ژوند یعنې د نور ژوند بیا تازه شوی ژوند نو دا بیا د اوستا چې کوم کتاب لیکلی شوی دی هغه کتاب چې چا لیکلی دی د هغه سړي نوم زردشت دی چې هغه هم د پښتو ژبې ټکی دی لکه زارا په پښتو کې زړه ته ویلی کېږي او تشتن تختن سختن مالک ته ویلی کېږي یعنې د ښه زړه خاوند نو په دې معنی کې موږ ویلی شو چې پښتو په زرګونو کلونو باندې زړه ده دا اوستا ته ډېره زیاته نږدې ده د پارسۍ نه د کردۍ نه د تاجکۍ نه د دې ټول نه دا ډېره زیاته هغه خپل اصلیت ته نږدې ده د دې خاطره چې په دنیا کې اوس څومره ژب پوهان دي او هغه په اریایي ژبو باندې هغه لټونکي او څېړنې کوي نو تر ټولو زیات چې هغه ارزښت ورکوي او اولویت ورکوي هغه پښتو ژبې ته ورکوي ځکه چې دا په خپل اصلي حالت کې تر نورو په نسبت باندې زیاته نږدې او پاکه پاتې شوې ده الحمدلله چې پښتانه کم نه دي پښتانه د یو اندازې مطابق ځمکې په مخ باندې 15 کروړه دي چې په دې کې یو شمېر په افغانستان کې اوسېږي او نور چې دي هغه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې اوس قبایل ورسره هم شریک دي څه په جنوبي پښتونخوا کې دي او زمونږ یو لوی شمېر چې دی هغه په کراچۍ کې هم آباد شوی دی او بیا د ډوډۍ او د روزۍ په تلاش کې څه مثال د دنیا په بېلابېلو ملکونو کې پراته دي دا چې په پنجاب کې هم په ګڼ شمېر کې پښتانه پراته دي
چې دغه سیمې بنیادي د پښتنو وي لکه اټک دی هغې کې میا والي ده چې دا د پښتنو خاوره ده او دغه چې پرې پراته دي دا پښتانه دي. بیا داسې په تیتو پرک ډول باندې هم پښتانه په پنجاب کې ډېر زیات دي. مثال د قصور ښار چې کوم یو دی دا ټول په ټوله پښتانه دي، د خیش کې قبایل دي، خو د چاپېرچل او د ماحول له وجې نه هغې پښتو د هغې نه هیره شوې ده او هغه په پنجابۍ باندې خبرې کوي. مثال په کشمیر کې چې کوم سدوی قبایل پراته دي دا د پښتنو سدوزي دي چې هم د خپل قام نه د لرې پاتې کېدو د چاپېرچل په وجه باندې هغې مقامي ژبې شروع کړي دي. دغسې په پنجاب کې زمونږ او په اندروني سند کې هم په لکونو پښتانه آباد دي چې هغه خپل کاروبارونه کوي. چا د ټوکو دوکانونه دي، چا ریړه ده، څوک نینې خرڅوي، څوک ټال غورځوي، څوک ملازمتونه کوي، څوک څه کوي څوک څه کوي، خو په لکونو باندې نور پښتانه هم آباد دي. زما د دې خبرو نه مراد دا دی چې پښتانه کم نه دي، پښتانه دومره زیات دي چې دا د لوی لوی قامونو په مقابل کې سړی د شمیر په حساب باندې دا یښودلی شي. د دې تر څنګ دله چې الله تعالی کومه ځمکه ورکړې ده دا ځمکه هم تنګه نه ده، یعنی تقریبا 6,40,000 مربع کیلومتر زمونږ افغانستان دی چې دا د پښتنو خاوره ده. بیا زمونږ خیبر پښتونخوا دا تقریبا 80,000 مربع کیلومتر ځمکه اندازن جوړوي، لا د دې نه زیاته ده ځکه چې 4,000 مربع کیلومتر ځمکه زمونږ د خیبر پښتونخوا ده او 1,300 مربع کیلومتر زمونږ قبایلي سیمې وي چې دا ورسره رایوځای شوې. بیا 1,00,000 مربع کیلومتر زمونږ په جنوبي پښتونخوا کې د پښتنو ده چې 14 ډویژنه لري. نو دا زمونږ چې مونږ راغونډه کړو دا د یورپ د یو غټ بلک نه دا زمونږ دا ځمکه د پښتنو سوا کېږي. خو د پښتنو بدمرغي دا ده چې دا د ډېر لوی دشمنانو که هغه په سر کې مغول وو که هغه وروسته بیا انګریز راغلی دی دا پښتانه یې داسې ویشلي دي چې دوی په یو کور کې ورته 20 دیوالونه جوړ کړي دي، کله د ډیورنډ د کرښې په شکل کې، کله د جنوبي پښتونخوا په شکل کې، کله د قبایلو د غیر قبایلو په شکل کې. دا قام یې ویشلی دی، دا یو کولو ته پرېښی نه دی. د دې خاطر بیا دوی چې دا یې تقسیم کړي دي دوی تهذیبي طور تقسیم شوي دي، دوی بیا د یو بل سره تړون ختم شوی دی، د دې مواصلات د یو بل نه جدا شوي دي، جغرافیه د یو بل نه جلا کړی شوې ده چې دا تړون یې کمزوری شوی دی. له دې د یو بل سره غځیز روزګار یووالی، سیاسي یووالی، اقتصادي یووالی دا کمزوری شوی دی. خو نن مسعود خان 21مه پیړۍ ده، د دغه 21مې پیړۍ موږ ته دا د نور دغه پلوشې موږ ته دا زیری راکوي چې پښتانه بیا یو ځای کېږي. که جغرافیه جدا جدا ده، زړونه یې جدا نه دي، که انتظامي یونټونه یې لرې لرې پراته دي، خو د یو بل سره روحاني پیوستون بیخي یو دی. د دې خاطره به موږ زموږ ثقافت یو دی، زموږ تاریخ یو دی، زموږ شرم او حیا یوه ده. نو د دې خاطره به پښتانه تهذیبي طور بیا راغونډېږي، د یو بل سره به مرستې کوي او جغرافیایي تقسیم زموږ مخې ته نه ودرېږي. ډېره زیاته مننه.